بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 32 ته اوله سپاره ده، اتم رکو شروع شوه، سوره بقره ده او نن به انشاءالله مونږ یو آیات وایو 62 نمبر 2 نمبر درس په وایو آیات په وایو انشاءالله. اول مونږ تلاوت کو، دا غنه پس په لفظي ترجمه او تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا، إن دتا حرف مشبه بالفعل وي او د معنا را بشکا. نو ان چې په قرآن پاک کې هر چرته راځي داغه یا معنا به لیکلي یقینا یا به لیکلي تحقیق او مشهور معنی دا بشکا. نو ان معنی چې کوم زم قرآن راځي داغه معنی را بشکا. او الذین دا د الذی جمع ده، الذی چې کنه د یو سړي د پاره راځي، الذی د دې معنی را کم کس چې د دې معنی را کم کس چې دا معنی ده. یا اردو کې وای جو ٹھیک شو. او د الذین معنی را کم خلق چې کم کسان چې نو ان الذین بشکا الذین کم خلق چې آمنو ایمان راوړو. نو دلته تی ایمان باللسان مراد دی چې په جبه باندې وي مونږ مسلمانان یو، په جبه وي مونږ مسلمانان یو. اول د دې د مخکې آیات سره ربط وورئ. یهودیانو باندې الله پاک غضب کړو. د دې نمخ کې آیات مونږ چې کوم ویلو پاغه کې وی چې الله پاک په یهودیانو باندې خپل یعنی ضربت علیهم الذلة والمسکنه الله پاک په هغه باندې ذلت او محتاجی واچوله، او یعنی د محتاجی مهر پیوالو، د ذلت مهر پیوالو. وباءوا بغضب من الله، او د الله په غضب کې هغه اختشول. د الله پاک په خپل غضب کې راونی ول، په خپل غضب کې الله پاک راګیر کړل. د څه د وجنه وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم دا الله غضب په دی باندې د دی وجنه کانوا یکفرون بآیات الله، چې دی به د الله د کتاب نه او د الله د پیغمبر نه او په تورات کې چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات بیان شوي او کوم پیشنګویانې شوي د هغې نه به انکار کولو، او په تورات کې به چې کوم د رجم آیاتونو د هغې نه به انکار کولو. نو ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. او دویم کار به څه کولو؟ ویقتلون النبیین بغیر الحق، پیغمبران به په ناحق شهیدان کول. ٹھیک شو. لکه زکریا و یحیی علیهم الصلاة والتسلیمات، لکه څنګه چې زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دی شهیدان کړو. نو په ورځ کې به 300 پیغمبران دی وجل، او په ټوله ورځ کې نه د سهار نه غرمې پورې تر دې پورې مفسرین لیکلي چې په بیت المقدس کې به په منبر به چې کم پیغمبر د الله پیغمبر ولاړو او دوی ته به کتاب بیانولو، د الله احکامات به ول بیانول، دا یهودیان به راپاسې هغه به شهید کو، په هغه منبر باندې به شهید کو، په بیت المقدس کې به شهید کو. دومره ظالمان خلقو. نو الله پاک فرمای وباء بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ذلك بما عصوا، دا به نافرمانی به کوله، وکانو یعتدون، او دوی به د الله چې کوم حدود مقرر کړي د هغې نه به تجاوز کولو، د هغې نه به وتل، بهر به وتل. الله پاک په دې چې کومې پابندیانې لګولې وي هغه پابندیانې به دوی پامال کولې، د هغې به هغه به نه منل، د الله هغه پابندیانې چې کومې په دوی مقرر وي هغه به نه منلې. نو دوی بیا دل برداشته شو، دوی بیا همت وبیلو چې یاره بس مونږ خو اسم الله نه معاف کوي. نو دی بیا داسې وکړه چې نبی علیه صلوات والسلام په زمانه کې د یهودیانو به نبی علیه السلام ته وی چې یاره په مدینه منوره کې چې کوم یهودیانو او منافقانو نو هغې به وی چې یاره مونږ ایمان راوړی دی. نو دی ته وی ایمان باللسان، یو ایمان بالقلب وي چې د زړه نه
الله جل جلاله د الله پاک کتابونه د الله پاک فرشتي د الله پیغمبران د آخرت په ورځ باندې په تقدیر باندې په ښه تقدیر باندې په شر باندې او په خیر باندې او بحث بعد الموت د مرګ نه پس واپس را پاسېدو باندې په دې باندې ایمان سړی راوړي قلبا د زړه نه نو دا بیا مسلمان دی حقیقي مسلمان دی او چې کم منافقان بو هغه د زړه نه به نه الله پاک منلو نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو نه به قرآن منلو نه به فرشتي منلې نه به آسماني نور کتابونه منل بس ای به وي چې تورات کې کم زمونږ د خوښې آیاتونه دي هغه منو او چې د الله کوم احکامات پکې دي زمونږ خلاف کوم الله پاک اقدامات کړي دي هغه پکې مونږ نه منو نو تورات به هم د خپل مرزي منلو هغه چې کوم تورات حقيقي تورات هغه به هم نه منلو د ټول نه به انکار کولو نو دی بیا دغه وکړه د يهودو بیا مدینه منوره کې ایمان باللسان ورته وای چې دی په جبه باندې صرف د مسلمانېدو اقرار وکړو چې یاره موږ مسلمانان یو او نور به چې کله به وایي دا خلو الی شیاطینهم قالو چې کله به خپلو شیاطینو سره شو ورته وایي انا معکم موږ هم تاسو سره مونږ هم ستاسو ملګري یو دی مسلمانانو پسې هسې ټوکې او مسخرې کوو نو دلته کې کوي و ان الذین بېشکه کومو خلکو چې آمنو ایمان راوړو د آمنه جمع راځي آمنو آمنه معنی ده هغه یو سړي ایمان راوړو دا فعل ماضي ده آمنه معنی ده هغه یو سړي ایمان راوړو د ده ګردان چې اوچلې نو درېیمه صیغه راځي آمنه آمنا آمنو دا آمنو هماغه د فعل ماضي جمع مذکر غایب صیغه ده آمنو د امنه گردان د امنه اوله صيغه ده امنو دریمه صيغه ده د جمع مذکر غایب صيغه ده نو امنو هغوی ایمان راوړو ان الذين بشک کوم خلکو چې امنو ایمان راوړو لسانن ښه په ژبه باندې چې کوم د ایمان اقرار وکړو چې یاره مونږ ایمان راوړی د مدینې منورې منافقان ته مراد دي والذین او هغه خلک چې هادو یهودیان شو هذا يهود معنی دا لفظي معنی خو دا توبه کول د موسی علی السلام په زمانہ کې چې کوم يهوديانو کنه نو هغه ته به يهوديان زکوي چې د هدا يهود معنی دا توبه کول دغه موسی علی السلام چې کوه تور ته د تورات د پاره لاړو نو دلته کې سامری سخه جوړ کو او د يهوديانو د هغه سخه عبادت کول نو چې بیا کله موسی علی السلام راغې او بیا الله پاک ورته حکم وکړ چې دی اوس د خپل د چا چې عبادت نه کړي دی راپاسي تور دی راواخلي او چې دا کوم خلکو عبادت کړي د سخه نو دغه دی ټول قتل کی دی قتل کی نو پاغه کې او یا زره قتل شو او لا نور قتل شوی نو چې الله پاک د داغي د نجات وحی راولېګلا او هغه چې کم لا پاتیمو چې د سخی عبادت کړو هغه ډیر زیات لا پاتیمو الله پاک داغي توبه قبول کړه نو چې توبه قبول شي نو هادا معنا ده هادا بمانا تابا نو د هادا معنا ده هادا د هادا معنا ده تابا هادا معنا ده هغه يهودي شو تابه معنا چې توبه وکړه توبه د هادا معنا ده لفظي معنا ده هغه توبه وکړه ٹھیک شو نو دلته کې بعض مفسرین وای دا هادا يهود که چرته دا د عربی لفظ وي نو د دې معنی ده هغه خلک چې د موسی علی السلام په زمانه کې دغه نه توبه کړې وه د سخي د عبادت نه توبه کړې وه الله یې توبه قبوله کړې وه نو هغه یهودیان د هغې طرف ته بیا د دې دا نوم د هغې د وجې نه دی یهود بیا هغې ته وایي چې یاره د سخي عبادت نه توبه کړې وه یهود که چرته دا عربي لفظ وي که چرته دا عبراني لفظ وي عبراني لفظ وي نو د یعقوب علیه السلام یو زوی د یعقوب علیه السلام زویو داغه یهودا نومو یهودا نو دا بیا کچرتا عبرانی لفظ وی دا ها د یهودو کنه نو دا بیا د یعقوب علی السلام هغه یو زوی دی یهودا نو هغه طرف ته نسبت ته او یهودا ویلی مو چې یعقوب علی السلام چې نور سونه اولاد راځي یا د یوسف علی السلام څومره اولاد راځي یا بنی اسرائیل کې څومره اولاد چلیږي څومره د یعقوب علی السلام اولاد چلیږي نو هغه به د یهودیانو په نوم باندې یادېږي هغه به د یوسفیانو په نوم باندې یا د یعقوبیانو په نوم باندې نه یادېږي هغه به د یهودیانو په نوم باندې یادېږي نو یا اوس دغه خلک په بني اسرائیلو یادېږي اسرائیل چې کوم خلک دی اسرائیل او یا دی په یهودیانو باندې
یادېږي. ټیک شو. نو دغه یهودیان که چېرته د عبراني لفظ وي دلته د هادو نو دا بیا د یعقوب علیه السلام هغه یو زوی چې کوم یهودا دی هغې طرف ته نسبت دی. که چېرته دا عربي لفظ وي نو هغه خلک چې هغوی توبه کړې وه د موسی علیه السلام په زمانه کې نو دلته به موږ معنا واخلو یهودیان شول. نو ان الذين بشک کوم خلکو چې امنو ایمان راوړو لسانن د مدینه منورې منافقین یادای والذین او هغه خلک چې هادو یهودیان شول. کم خلک چې منافقان دي په جبه د ایمان اقرار کوي او یا یهودیان دي والنصارى او یا نصرانیان دي. نصرانیان چې نصارا چې نصارا دا د نصرانون جمع ده. نصرانون نو د جمع نصارا راځي. نصارا معنا نصرانیان او د نصرانون معنا ده نصاری لکه یو نصرانی انسان لکه موږ چې وایو یهودیان دا عیسایان نو عیسایان ویل ورته ټیک نه دي. عیسائی هغه کس ته وایي چې هغه د عیسی علیه السلام پیروکار وي په حقیقت کې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼي او الله جل جلاله خپل رب ګڼي هغه ته عیسائی وایي. او دا نن سبا چې کوم دي هغه نصرانیان چې هغه عیسی علیه السلام د الله پاک زوی ګڼي او دا چې کوم بیبي مریم ده هغه د الله پاک بیبي ګڼي او الله پاک جل جلاله د دې بیبي مریم خاون او د عیسی علیه السلام پلار ګڼي. نعوذ بالله. دا دومره بدتمیز خلق دي ذلیل خلق دي. نو دا نصرانون معنا ده یو نسواری یعنی یو عیسائی نو عیسائی ورته ویل منه دي. مفسرین نصارا لفظ استعمالوي. قرآن کې نصارا لفظ استعمال شوی عیسائی لفظ نه دی استعمال شوی نصارا لفظ استعمال شوی دی. نو کم خلک چې په ژبه باندې د ایمان اقرار کوي یا کم خلک یهودیان شول یا کم خلک نصرانیان شو یا صابئین والصابئین چې دی که نه دا د صابي جمع ده. صحابي چې دی دا چاته وایي یو صحابي دی. صحابي هغه چاته وایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی او بیا یې د نبی علیه السلام اتباع کړې ده او د ایمان په حالت کې د دنیا نه رخصت شوی هغه ته صحابي وایي. صحابي او صوابي بیا لفظ دی. صوابي هغې کې ها نشته. صوابي وایي صوابي ستاره پرسته یعنی چې د ستورو عبادت کوي یا د ستورو د نور او د سپوږمۍ د دې چې څوک عبادت کوي هغه ته صوابي وایي. صوابي چاته وایي چې د ستورو او د نور او د سپوږمۍ د دې چې څوک عبادت کوي نو هغې ته صوابي وایي. او بعض مفسرین وایي بعض علماو لیکلي دي وایي صوابي هغه چاته وایي که نه چې هغه یعنی د لږ څه ناڅه د خپل مرضۍ دیني د تورات نه راغستی صحیح د خپل مرضۍ دغه نه راغستی د انجیل نه راغستی او صحیح د خپل مرضۍ دغه نه راغستی د زبور نه راغستی او په دغې باندې دی عمل کوي نو وایي دغې ته صوابي وایي. او بعضو علماو لیکلی دي وایي چې د یهودیانو او د نصرانیانو په منځ کې یو بل قوم دی فرقه ده وایي هغې ته صوابي وایي. خو مشهور او محققه خبره دا ده چې صوابي هغه چاته وایي چې هغه د ستورو عبادت کوي. د ستورو عبادت کوي نو چې کم کس د ستورو عبادت کوي هغه ته صوابي وایي. د نور سپوږمۍ او د ستورو عبادت کوونکي ته صوابي وایي. ٹھیک شو. نو دا یو فرقه ده او دا د داود علیه السلام په زمانه کې تیره شوې ده. بعض علما وایي دا د داود علیه السلام چې کوم امتیانو نو وایي هغې کې بعض خلک د داود علیه السلام ډېر تابعدار وایي هغې ته صوابي وایي. خو محققه خبره دا ده صوابي هغه چاته وایي چې هغه نه قرآن مني نه تورات مني نه زبور مني نه انجیل مني او دی نه الله مني نه رسول مني دی صرف او صرف د ستورو او د نور او د سپوږمۍ عبادت کوي او هغه نور سپوږمۍ او ستوري دا خپل خدایان ګڼي. ٹھیک شو. نو صوابي هغه خلکو ته وایي. نو الله پاک دا څلور قسمه خلک بیان کړل چې ان الذين بشک کوم خلکو چې امنو ایمان راوړو والذین هادو دا ایمان راوړلو والا ایمان باللسان دی ایمان بالقلب نه دی او الله پاک ایمان بالقلب غواړي. ایمان باللسان الله نه مني یعنی دا چې کوم د مدینې منورې منافقانو هغوی به ایمان باللسانو
هغه به وي مونږ په جبه باندې وي مونږ مسلمانان یو. نو الله پاک څلور قسم خلق یادوي. اول نمبر خلق یادوي ان الذين امنوا، بېشکه کوم خلکو چې ایمان راوړو باللسان، والذین هادو او هغه خلک چې يهوديان شو، والنصارى او هغه خلک چې نصارا شول عیسایان شول، والصابئین او هغه خلک چې صابیان شول صابئین د صابی جمع ده. صابی یو ستاره پرسته وي او صابئین ډیر جمع شو ټیک شو. نو دا څلور قسمه خلک ایمان الذين امنوا ولا دا یو شو، والذین هادو دویم شو، والنصارى درې شو او والصابئین دا څلور شو. دغه څلور وانه یادوي من هغه خلق دي آمنه چې دی ایمان راوړو بالله په الله باندې، کچرته دی ایمان په الله پاک باندې راوړو من دغه خلق دا ایمان باللسان والا او يهوديان نصارا او صابئین. ایمان باللسان والا نه د مدینه منورې منافقان مراد دي. نو کدی چرته هغه چا چې کدغه خلکو کوم خلک چې من معنا دغه خلکو آمن بالله په الله ایمان راوړو بالقلب قلبا من آمن بالله کچرته دقه سلور وانو ډلو آمن بالله قلبا په الله پاک د زړه ایمان راوړو. نو ګوري دلته کې وایي چې په الله پاک ایمان راوړو والیوم الاخر او د آخرت په ورځ باندې، والیوم الاخر یوم ورځ ته وایي او آخر آخرت ته وایي. نو دلته کې دا یوم موصوف ته، آخر دا صفت ته. نو په عربی کې اول مونږ دا د صفت معنا کو، وروسته د موصوف معنا کو. یوم موصوف ته او آخر آخرت ته وایي، د قیامت ورځ ته وایي. والیوم الاخر یعنی د قیامت په ورځ. نو چا چې وایي په الله ایمان راوړو د څلور وانو ډلو نه، دا منافقانو نه، يهوديانو نه، نصاراو نه او صابئینو نه، د دې څلور وانو نه چې چا آمن بالله په الله ایمان راوړو والیوم الاخر او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړو، د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړو. نو آمن بالله کې آمن بالله چې وی کنه نو د کې ایمان بالله مراغه، ایمان بالکتب سماویه مراغه، ایمان بالملائکه مراغه، ایمان بالرسل مراغه. نو دا ټول په دې کې را لخوا دلته کې یعنی دلته کې اجمالاً دغه کړی دی او بیان قرآن کړی دی، خو نور آیاتونو نه ظاهره ده چې الله پاک ایمان بالله، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکه، ایمان بالرسل دا ټول الله پاک دغه مطالبه کوي او والیوم الاخر او د آخرت په ورځ باندې. نو بعض د نن سبا زمانه چې کوم د احادیث منکرین دي، خصوصا پکې دا نن سبا وخت کې چې کم دغه دي زیات تر د پنجاب طرف ته ډیر زیات دي، نو هغه ته ملحدین وایي. ملحدین یعنی بعض خلک دي هغه د وحدت ادیان د وحدت ادیان هغه قائل دي. دا عقیده ده وحدت ادیان د دین جمع ده او وحدت معنی را چې چا یو دین مو منلو په دې زمانہ کې دا دغه خلکو عقیده ده، زمونږ نه ده، زمونږ دا عقیده نه ده. زمونږ عقیده دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم قرآن نازل شو کنه، نو تورات هم منسوخ شو، زبور منسوخ شو، انجیل هم منسوخ شو، آسمانی ټول کتابونه منسوخ شو، ټول ادیان منسوخ شو، یهودیت هم منسوخ شو، ختم شو، عیسایت هم ختم شو، نصرانیت هم ختم شو، د زبور چې کوم منون کې خلکو هغه هم ختم شو، او چې کوم یعنی د مخکې پیغمبرانو ټول ادیان بیا منسوخ شو چې کله قرآن نبی علیہ السلام ته میلاو شو. نو اوس په یهودیان، نصارا او صابئین نور چې څومره خلک دي کدی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قرآن پاک او په الله پاک او د آخرت په ورځ باندې او آسمانی کتابونو باندې او په فرشتو باندې ایمان راوړو، نو دی له الله دی او نیک عمل هم کوي. شرط ور سبل دا دی چې ایمان سره، ایمان قلبی سره عمل صالح شرط ته. دا دوه خبرې وکړي چې دا دوه خبرې راوړي نو الله پاک به دی له اجر هم ورکوي، دی نجات مو منتلو، دی الله کامیاب هم کړل. دا خلق به الله پاک په دی باندې نه سیروي او نه به دی غمگین وي. نو دغه وحدت ادیان والا عقیده چې څوک لري کنه، نو هغه خلق وای که دی وخت کم څوک صرف قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم منی او په الله ایمان راوړي، بس دام نجات یافته دی.
دته به الله پاک نجات ورکوي دا به جنت ته ځي او دا عقیده هم ده که نن سبا څوک موسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼي او د په تورات ایمان راوړي او الله پاک خپل خدای ګڼي وایي دا هم نجات یافته دی دا بالکل غلطه خبره ده دې وخت کې څوک وایي چې یاره په عیسی علیه السلام څوک ایمان راوړي او د انجیل منونکي وي او الله خدای مني او رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن دا نه مني نو دا بیا مسلمان دا بیا وایي نجات یافته دی دا بیا هم نجات یافته دی خو دا بالکل غلطه خبره ده چې دې وخت کې څوک قرآن کې الله پاک فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا څوک چې د اسلام نه بغیر بل دین لټوي فلن يقبل منه الله پاک ته دا قبول نه دی ٹھیک شو الله ته بالکل الله جل جلاله ته دا قبول نه دی بل په قرآن پاک کې بل ځکه الله پاک وایي و ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله الاسلام الله جل جلاله ته په ادیانو کې د ټولو نه مقبول ترین او الله ته محبوب ترین او الله چې کوم مطالبه کوي هغه د دین اسلام کوي کنه او قرآن کې الله پاک فرمایي او بل ځکه او اليوم اکملت لكم دینکم نبی علیہ السلام تعالی پاک اليوم اکملت لكم دینکم ما پتا باندې نن خپل دین کامل کو مکمل شو دین اسلام دا مکمل شو بس دین اسلام دغه دی چې کم تا قرآن ملاو شو او بل ورته بیا الله پاک فرمای په قرآن پاک کې چې کڅوک د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله جل جلاله او د آخرت د ورځې دا منون کی وي ٹھیک شو او ټول اسمانیم د الله آسمانی کتابونه د الله کتابونه غني ایمان به په قرآن پاک وي عمل به په قرآن پاک کوي ایمان به په ټول آسماني کتابونو باندې وي عمل به په قرآن پاک کوي بیا به دا نجات یافته وي او عمل او منی به ټول آسماني کتابونه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي منی به ټول پیغمبران د آدم علیه السلام پورې به ټول پیغمبران منی خو تابعداري او اتباع به صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او ټول فرشتي به د الله پاک مخلوق غني چې دا د الله مخلوق ته او الله پاک پیدا کړی دی نورانی مخلوق ته نورانی مخلوق او د آخرت په ورځ باندې یعنی قیامت به مني او جنت او جهنم دغه به مني نو دلته یوم الاخره چې راغی کنه یوم الاخره نو په دې یوم الاخره کې جنت جهنم او ثوابونه د نیک اعمالو ثوابونه او د ګناهونو سزاګانې دا ټول په دې کې راغی او آمن بالله چې وي نو آمن بالله په دې کې راغی په الله ایمان هم راغی آمن بالله هم راغی او آمن بالکتب هم راغی په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان راغی آمن بالملائکه هم راغی په ټولو فرشتو ایمان راغی آمن بالرسل هم راغی په ټولو پیغمبرانو رسول هم ایمان راوړل هم پکې راغلی نو دلته کې اجمالا ویلې یعنی مختصر صرف آمن بالله ویلې خو ټول سیزونو پکې ایمان شامل دی او والیوم الاخره ویلې خو د جنت او جهنم او د الله پاک چې کوم سزاګانې ورکړي په ګناهونو او چې کوم ثوابونه په نیک اعمال ورکړي په دې ټول باندې باندې راوړي دا ټول په دې کې شامل شو نو الله پاک فرمای وکدي سلور ډلو آمن بالله یعنی ان الذين امنوا باللسان چې کم په جبه باندې وي مونږ ایمان راوړی دی یعنی مدینه منورې منافقان والذین هادو او هغه خلک چې يهوديان دي دا دویمه ډله شو والنصارى دا نصرانیان چې دا درېمه ډله شو یعنی عیسیان ما ورته لیکل دي خو عیسیان به ورته نه وایي والصابئین او صابئین ډله دا سلور ډلې دی که چرته من آمن بالله که چا په دې کې په الله ایمان راوړو په الله پاک ایمان راوړو والیوم الاخر او په آخرت باندې ایمان راوړو دا دوه کارونه وکړو وعمل او هغه عمل وکړو صالحا نیک په دې ډلو کې چې د سلورو ډلو کې چې چام په الله پاک او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړو وعمل صالحا او هغه نیک عمل وکړو دا دوه شرطونه دي ایمان راوړل او نیک اعمال کول یعنی شریعت مطابق چې قرآن او حدیث کې کم نیک اعمال باندې الله اجر ورکوي په هغې باندې پابندو او چې کم د الله احکامات دي په هغې باندې پابندو لکه منځ روژه زکات حج جهاد او دغه شانتې نور د الله پاک کوم احکامات دي حقوق الله شو حقوق العباد شو په دغه باندې پابندو نو بیا به الله سبحانه وتعالی او ایمان راوړی دی او نیک اعمال کوي نو دوی له فلهم نو هغوی د پاره اجرهم د هغوی اجر دی یعنی د الله طرف نه د هغوی د پاره ثواب دی عند ربهم د هغوی د رب سره یعنی د الله د طرف نه هغوی د پاره اجر دی او ثواب دی ثوابونه دي د هغوی د پاره د دوی د اعمالو د نیک اعمالو په وجه باندې
او د دغه نیک اعمالو د وجنه او ایمان بالله والیوم الاخر بالملائکه بالکتب بالرسل د دغه د وجنه با ولا خوف او نه بس يروي خوف یری ته وي پراتلون کې وخت کې چې په انسان باندې کم حالات راځي او د هغه یره ور سره اوس نوي نو هغه ته خوف وي علیهم په هغوی باندې ولا هم يحزنون ولا هم او نبوي يحزنون غمجن غمگین یعنی غم کون کی غم کول والا نو يحزنون چې دا د فعل مضارع جمع مذکر غائب صيغه ده فعل مضارع جمع مذکر غائب صيغه ده يحزنون معنا دا هغوی غم کوي ولا هم يحزنون هغوی بالکل غم نه کوي هغوی به د یو سیز په یو سیز باره کې بم دی غمگین بنوي نو ګورئ یو خوف پر راتلونکي وخت کې چې کم یو انسان ته مشکلات وي په هغې باندې اوس نه یریږي لکه زه اوس وایم چې یاره زه به په قرآن پاک کې امتحان ورکوم او امتحان دپاره مې تیاري صحیح نه ده کړې نو ما سره د امتحان یره ده نو دې ته خوف وایي اوس یو انسان دی هغه پرچې ډېر ښکلې ورکړې بهترین پرچې ورله ورکړې او مکمل یو لفظ هم پکې نه دی پرېښی نو چې هغه اوس کومه نتیجه راځي که نه د هغې باره کې به دا غمګین نه وي غم به ورسره نه وي نو چې کوم سیز یعنی کم کار د کړی دی په هغه به دا غمګین نه وي یعنی په دنیا کې د کم نیک اعمال کړي دي یا ژوند یې تېر کړی په دې به غمګین نه وي او په آخرت کې به د الله د سزاګانو یره ورسره نه وي ځکه چې ده به آمن بالله والیوم الاخر او عمل صالح کړی دی نو د دغه وجه نه د دې آمن بالله والیوم الاخر او عمل صالح د وجه نه به ولا خوف علیهم په هغې به راتلونکي وخت کې بالکل نه څه یره وي ولا هم یحزنون او نه به هغې په دنیا کې چې کم ژوند تېر کړی په هغې به غمګین وي ځکه دوی نیک اعمال کړي دي او په دنیا کې ښکلی ژوند تېر کړی دی نو د دغې وجې نه به په آخرت کې په یره به نه وي او د دنیا کې چې کم ژوند تېر کړی د هغې غم به ورسره نه وي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و ټایم هم پې ډېر واغېستو خو دا ډېر لازمي و او انشاءالله اوس پې لفظي ترجمه ووایو ان بشکا الذين كم خلقوا چې امنوا ایمان راوړو والذین او هغه خلق امنوا ایمان راوړو لسانا په ژبه باندې یعنی د منیري منوري منافقان ته مراد دي والذین او هغه خلق چې هادو يهوديان شول والنصارى او نصرانيان شول والصابئین او صابیان شول من نو دغه خلکو کې دغه خلکو کې چا چې آمنه ایمان راوړو بالله په الله باندې په دې څلورو ډلو کې چې چا په الله ایمان راوړو والیوم الاخر او د آخرت په ورځ یعنی په قیامت ایمان راوړو وعمل او هغه عمل وکړو صالحا نیک وعمل صالحا او هغه نیک عمل وکړو فلهم نو هغه خلکو دپاره دغه څلور وانو ډلو کې چې چام د ایمان بالله والیوم الاخر او عمل صالح وکړو نو هغوی دپاره فلهم نو هغوی دپاره اجرهم د هغوی اجر به وي یعنې د هغوی دغه نیک اعمالو ثوابونه به وي عند ربهم د هغوی د رب سره عند ربهم د هغوی د رب سره ولا خوف او نه به څه یره وي علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون ولا هم او نه به هغوی یحزنون غمجن وي یعنی په هغې باندې بس غم هم نه وي په کم وخت چې په دنیا کې تېر کړی دی دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام